أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة مائدہ شپږم سپارہ اوم نمبر آیت. دین مخکې چې کوم آیت مبارک ذکر شو هغې کې الله پاک د خپلو څو انعاماتو ذکر وکړو چې یو په هغې کې اودس کول دي، دویم غسل کول دي او دریم تیمم کول دي. او بیا په آخر کې لعلکم تشکرون جمله کې د شکر مطالبه وکړله چې تاسو د الله پاک په دې نعمتونو باندې شکر ادا کړئ. ځکه مخکنو امتونو باندې الله پاک سخت حکمونه فرض کړي او دې امت دپاره الله پاک ډېره نرمي کړې ده او آسان حکمونه را لېږلي دي. مخکنو امتونو باندې د زکات حکم 25% و، یعنې څلورمه حصه د مال به زکات کې ورکول، او دې امت ته الله پاک اساني وکړه 2.5% په سلو کې 2.5 روپۍ. څومره سهولت او څومره اساني ده. دغه شان مخکنو امتونو باندې د غسل حکم و چې 7 ځله به تاسو غسل کوئ، هله به ستاسو پاکي حاصلیږي. او زمونږ دپاره الله پاک د یو ځل غسل حکم کړي، یو ځل انسان ټول بدن لونکي بس غسل د دو شو، د بدن پاک شو. دغه شان مخکنو امتونو دپاره حکم داو چې د هغې مونځ د مسجد نه بغیر بل ځای کې به نه کېدو. مسجد کې د هغې مونځ ضروري و. الله پاک مونږ دپاره اساني وکړله، هر ځای زمونږ دپاره مسجد وګرځو. یو سړی په کور کې مونځ کوي، مسجد ته نشي راتلی، څه عذر دی ورته، کور کې کولی شي، اجره کې کولی شي، دکان کې کولی شي، پټي کې کولی شي چې پاک ځای وي. نو دا هم اساني الله پاک کړې ده. او دغه شان چې کپړه به پلیته شوه د مخکنو امتونو، نو هغه به په اوبو باندې نه پاکېدله، بلکې هغې دپاره حکم دا و چې دا کپړه به تاسو کټ کوئ په قینچی باندې، چې کوم ځای ګنده شوی دی نو دا به کټ کوئ. اوس که دا حکم زمونږ دپاره و نو څومره به ګرانه وه، قیمتي کپړې به وي، موږ به په قینچی باندې کټ کولې، بیا به هغه د استعمال پاتې کېدی نه، یا به مو ته ټوټې ګنډلې، پیوند به پکې لګېده. نو دا د الله پاک مهرباني ده، د الله پاک نعمتونه دي چې اساني سهولت یې موږ سره کړی دی، او بیا خپل انعامات یې په موږ باندې کړي دي چې هغه بې شماره نعمتونه دي. څنګه چې بل ځای کې الله پاک قرآن مجید کې فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. که تاسو د الله نعمتونه شمارل غواړئ نو شمار به یې نه کړی شي. بې شماره نعمتونه دي. انسان د خپل بدن ته وګوري، د سر نه خپو پورې د بدن د مشینري د الله پاک روغه رمټه پیدا کړې ده، چې کله د بدن په یو حصه کې فرق راشي بیا انسان ته د هغې قدر او قیمت معلوم شي چې زما د بدن دا حصه دا څومره قیمتي ده. څو ورځې مخکې یو بیمار سره میلو شومه، هغې نه د خپه کټ کړې وه، مصنوعي خپه ورته لګولې وه، نو ویل دا مې په 4 لاک روپۍ ولګوله. دا خپله خپه د انسان هغه بې قدرې چې الله پاک قیمتي خپه ورکړې ده، قیمتي حصه د بدن یې ورکړې ده، په هغې باندې ګرځېدی شي او په هغې باندې احساس کولی شي.
مفتو کې الله پاک د هر څه نعمتونه الله پاک مونږ ته راکړي دي. نو چې کله نه وي نو بیا انسان سره قدر او قیمت پیدا شي چې د بدن دا حصه دا څومره قیمتي ده. چې کله یو حصه د بدن هغه کار پرېږدي بیا انسان سره قیمت پیدا شي. نو دا ټول د الله پاک نعمتونه دي. سترګې د الله ځان نعمت دی، غوږونه بل نعمت دی، دا ژبه بل نعمت دی، او دغه شان د مخ دا شکل او شباهت او لاسونه خپې د ګېډه کې دننه څومره مشینري کار کوي، دا ټول د الله پاک نعمتونه دي او په دې باندې د الله پاک شکر ادا کول پکار دي. څوک چې د الله د نعمتونو شکر ادا کوي نو الله پاک وعده کړې ده لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو زما د نعمتونو شکر ادا کو نو زه به درته دا نعمتونه نورم زیات کم. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، او که ناشکري مو کړه بیا به عذاب در کوم، عذاب هم ډېر سخت دی. هغه نعمت الله پاک واپس هم اخلي، د هغې سزا هم الله پاک انسان ته په دنیا کې هم ورکوي، آخرت کې هم ورکوي. او چې کله د الله پاک د نعمت خلق شکر ادا کوي نو هغه نعمت کې الله پاک برکت اچوي، هغه ترنه الله پاک واپس ناخلي او په هغې کې ورله نورم اضافه او زیاتوالی وکړي. دا د الله پاک وعدې دي. بیا د ټولو نه لوی نعمت الله پاک مونږ ته د ایمان او د اسلام دولت نصیب کړی دی. د قرآن مجید یو لوی نعمت الله پاک مونږ ته راکړی دی. نو دا ټول نعمتونه دي. وایي دا نعمتونه تاسو یاد کړئ. یادولو نه مراد دا دی چې دا ټول نعمتونه په دې باندې د الله شکر ادا کوي، او د الله شکر ادا کول څه دي په نعمت باندې چې هغه نعمت د الله پاک په تابعدارۍ کې خرج شي، د الله پاک په تابعدارۍ کې استعمال شي. او کم نعمت چې انسان د الله پاک په نافرمانی کې استعمالوي، په ګناهونو کې استعمالوي، نو دا ناشکري ده او ناشکرۍ والا نه الله پاک هغه نعمت واپس اخلي او سزا ورله هم ورکوي. یو خو د نعمتونو ذکر کړی دی. دویم الله پاک د خپل عهد ذکر کړی دی چې کوم عهد الله پاک د خپلو بندګانو نه اخیستی دی په کلمه طیبه کې چې موږ اقرار کړی دی لا اله الا الله محمد رسول الله، چې الله ستانه سوا بل څوک د عبادت لایق نشته دی، ستانه سوا د بل چا عبادت بنکو، او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رښتینی او آخري پیغمبر دی، دغه د سنت طریقو مطابق به عمل کو. نو هغه عهد او هغه وعده تاسو یاد کړئ، یعنی هغه پوره کړئ، په هغې باندې تاسو عمل وکړئ. درېیمه خبره، د نبی علیه السلام سره څومره صحابه او څومره مؤمنانو عهد او معاهده کړې وه، د هغې په لاسو مبارکو کې خپل لاسونه ورکړي، بیعت یې کړی او اقرار یې کړی چې موږ ستا خبره واورېده، د الله حکمونه م واورېدل او دا به موږ منو. نو هغه وعده هغه تاسو نه هم الله پاک اخیستې ده چې تاسو کلمه ویلې ده، نو په دې کې تاسو هم دغه اقرار کړی دی سمعنا و اطعنا، چې دا م واورېدل او په دې باندې به موږ عمل کوو. نو په دغه عهد پوره کولو کې تاسو د الله پاک نه ویریږئ، ځکه چې الله پاک ته د زړونو حال معلوم دی. نو چې زړه کې پټې کمې وسوسې تېرېږي هغې نه هم الله خبردار دی، او بیا چې کوم انسان په ظاهري اندامونو باندې کم کارونه کوي نو که پټ په پټې کوي او که ښکاره کوي هغې نه هم الله پاک خبردار دی. وذکروا او یاد کې تاسو نعمت الله، نعمت د الله پاک علیکم چې په تاسو باندې کړی دی، چې هغه ایمان او اسلام دی او نرم حکمونه دي، آسان حکمونه الله پاک را لېږلي دي تاسو ته. نو دا ټول د الله پاک نعمتونه دي. یا روغ صحت او روغ بدن الله پاک انسان ته ورکړی، د بدن روغ اندامونه ورکړي، دا ټول د الله نعمتونه دي. بیبي ورکړي ده، بچي ورکړي دي، کور ورکړی دی، روزګار ورکړی دی، دا ټول د الله نعمتونه دي. نو په دې باندې د الله شکر ادا کول پکار دي. ومیثاقه الذی، ومیثاقه او وعده د الله پاک هغه یاد کړئ او پوره کړئ، الذی هغه وعده واثقکم چې اخیستې د ستاسو نه به هغه وعده چې کومه کلکه او مضبوطه وعده الله پاک په عالم ارواح کې په عالم میثاق کې هم اخیستې وه، الستو بربکم آیا زه ستاسو رب نه یم؟ قالو بلا، نو ټول روحونو ویل او ته زمونږ رب یې. او بیا دنیا ته الله پاک انبیا علیهم السلام را ولیږل، هغه وعدې یاد دهاني وکړه خلقو ته. بیا علما د امت هغه خلقو ته هغه وعدې یاد دهاني کوي چې د الله حکمونه منئ، د الله نافرماني مه کوئ. نو تاسو هغه میثاق او هغه وعده
هغه هم یاد کې یعنی هغه پوره کې اذ قلتم په کوم وخت کې چې تاسو وویل سمعنا منګه واوریدل واطعنا او منګه ومنل ان د الله حکمونه واوریدل او دا به منو هم په دې باندې به عمل هم کوو نو تاسو خو د الله سره وعده کړې ده چې ته زمونږ رب یې ستا حکمونه به منو واتقوا الله نو تاسو ویریږئ د الله پاک نه په هغه وعدو پوره کولو کې چې د هغې خلاف ونه کې د هغې نافرماني ونه کې د الله پاک د حکمونو او ګناهونو کې مبتلا نشئ د الله نعمتونه د الله د حکمونو خلاف استعمال نه کې په دې کې د الله نه ویریږئ ان الله بشک الله پاک علیم عالم دے خبردار دے بذات الصدور د زړونو په حال باندې زړونو کې سدي په دې باندې الله پاک عالم دی نو د ایمان تعلق او د عقیده تعلق د زړه سره دی او د زړه په حال باندې الله پاک خبردار دی چې د انسان په زړه کې خالص ایمان دی او که منافقت والا ایمان دی نو د هغې مطابق به الله پاک جزا او سزا خلقو ته ورکوي واذکروا نعمت الله یاد کې تاسو نعمت د الله علیکم چې په تاسو باندې کړی دی چې بېشماره نعمتونه دي میثاقه الذي او د الله پاک هغه وعده یاده کې او پوره کې واثقکم به چې اخستې د ستاسو نه هغه وعده اذ قلتم په کوم وخت کې چې تاسو وویل نبی علیه الصلاة والسلام ته ای مؤمنانو سمعنا چې مونږ واوریدل واطعنا او مونږ ومنل ستا حکمونه ستا سنت طریقې دا به مونږ منو واتقوا الله او تاسو ویریږئ د الله پاک نه د دغې نعمتونو په شکر ادا کولو کې چې ناشکري درنه ونشي او د دغې عهد او وعدې پوره کولو کې چې د هغې خلاف ونه کې واتقوا الله د الله نه ویریږئ ان الله بشک الله پاک علیم بذات الصدور عالم دی د زړونو په حال باندې اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين